سلامونه او نیکې هیلې احترامات ملګرو په دغه ویډیو کې په یو نوي ټربل شوټینګ باندې کار کوو چې شاید تاسو ورسره د انسټالیشن پر مهال مخ شئ. ملګرو ما د کمپیوټر د یو اس بي بوټ کړی ده په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې او د کمپیوټر چې کوم انټرنل هارد ډیسک دی هغه هم په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې دی، خو بیا هم وینډوز انسټالیشن نه ترسره کیږي او یو مشکل راکوي. ګورو چې دا مشکل څه راکوي. زه به کمپیوټر چالان کم او د F12 توکمه به همداسې ووهم ترڅو زه بوټ آپشن ته لاړ شم. preferring for one time boot option. ګورئ ملګرو کله چې زه بوټ آپشن ته لاړ شم دا چې ما یو اس بي بوټ کړی ده په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې او ځکه زما د کمپیوټر کوم چې انټرنل هارد ډیسک دی هغه هم په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې دی، نو زه مجبور یم چې یو اف آی بایوس موډ وکاروم. نو د یو اف آی بایوس موډ باندې دلته دې کې د یو اس بي انتخابوم او انټر کوم. کله چې دا انټر کو دلته ماته یو مشکل راکوي ویریفیکیشن فیلډ. بیا ملګرو تاسو ته وګورئ یو کوډ درکوي ته وایي سیکیورټي ویلیشن چې زه اوکې ووهم بیا هم دا مشکل دی بر راته وایي شیم یو اف آی کی منیجمنت او لاندې وایي پریس any key to perform mock management. چې دلته راشم دلته راته کنټینیو بوټ او انرول کی فروم ډیسک چې کنټینیو بوټ هم وهم ملګرو بیا هم دا مشکل راکوي. دا مشکل د څه شي دی ملګرو اوس به یې وایو. یو اف آی بایوس چې کوم دی هغه مې هغه کې زه غواړم د یو اس بي را لوډ کړم او یو اس بي هم په جی پی ټي کې دی، نو هېڅ مشکل نشته. یو اس بي هم جی پی ټي کې ده، زما د کمپیوټر انټرنل هارد ډیسک هم په جی پی ټي کې دی او بایوس موډ هم یو اف آی دی، هر څه میچینګ کوي. خو مشکل په څه کې دی ملګرو؟ ګورئ دا وینډوز به نه اجرا کېږي، نو زه که F1 وهم بیا به وینډوز سره به کمپیوټر ریبوټ شي. دا زه بیا F12 توکمه ووهم ترڅو بیا بوټ آپشن ته لاړ شم. صحیح ده؟ بیا به تاسو ووایئ دا مشکل په څه کې دی. مشکل د سکیور بوټ دی ملګرو. تاسو ته مونږ ویلي کوم چې یو ای اف آی بایوس دی دا سکیور بوټ هم لري او تاسو ته مونږ ویلي سکیور بوټ د روټ کټ او بوټ کټ د دغسې مالویر نه مخنیوی کوي ترڅو د وینډوز سره رانشي او دا ډیجیټل سیګنیچر د ټولو ډرایورونو چې په دې اپریټنګ سیسټم کې وي د هغې ډیجیټل سیګنیچر او سرټیفیکیټ غواړي. نو شاید په دې ایمیج کې داسې یو څه ووسي چې موږ ته کیدای شي خطر پیښ کړي، نو ځکه اوس دا وینډوز نه رالوډ کوي، که نه نور هر څه سم برابر دي. نو تاسو باید یو ای اف آی بایوس پرېږدوئ، هغه کې ګوتې مه وهئ، صرف دومره وکړئ چې یو ای اف آی بایوس سره دا سکیور بوټ آف کړئ. د دې لپاره تاسو دلته لاندې لاړ شئ چینج بوټ موډ سیټینګ ته به راشئ. په دې کې هم د یو اف آی بایوس صحیح دی، یو ای اف آی بوټ موډ، خو سکیور بوټ به ورسره آف کړئ. دا به دې نه اوکې کوي، دا به یس کوي، دا اپلای چینجز کوي. اوس کمپیوټر خپله بندېږي بیرته چلانېږي، ته به همداسې F12 توکمه بیا وهئ ترڅو بیا بوټ آپشن ته لاړ شي. دا ځل چې راغلی ملګرو تاسو بره وګورئ چې کوم د بوټ موډ دی هغه هماغسې یو ای اف آی دی، خو دا ځل سکیور بوټ آف شو. نو چې سکیور بوټ آف شو زه هماغه یو اف آی به ته وهم اوس به ماته وینډوز را لوډ شي. ګوره اوس را لوډ شوه. نارمل بوټ ته ورشه پریس any key to start windows. نو اوس د وینډوز انسټالیشن را چالو شو. نو ملګرو تاسو به دې شیانو ته پام کوئ، هر څه به ستاسو صحیح وي. ستاسو یو اس بي به په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې بوټ وي، ستاسو د کمپیوټر انټرنل هارد ډیسک به هم جی پی ټي وي او تاسو به یو اف آی بایوس هم کاروئ. نو تاسو به وایئ دا مشکل په څه کې دی؟ مشکل دلته موږ ته سکیور بوټ جوړ کړی دی او سکیور بوټ تاسو ته موږ ویل چې دا ښه دی چې آن اوسي ځکه دا د بوټ کټ او د روټ کټ غوندې د مالویر څخه مخنیوی کوي ترڅو د وینډوز سره رانشي. نو ملګرو دلته اوس ور سکیور بوټ آن و ځکه یې وینډوز د لوډ کېدلو څخه مخنیوی کوو. نور هماغسې وینډوز انسټالیشن خو ډېر سمپل دی، تاسو کولی شئ مخ ته یې ویسئ. نو که چېرته تاسو داسې مشکل سره مخامخ شوئ نو یو ای اف آی بایوس چې کوم موډ دی هغه لیګسي ته مه اړوئ، همداسې یې پرېږدوئ، صرف د یو ای اف آی سره سکیور بوټ بند کړئ. تاسو کولی شئ چې یو اف آی بایوس موډ وکاروئ، د سکیور بوټ سره یې وکاروئ یا په سکیور بوټ بند کړئ. نو تاسو سمپل کولی شئ سکیور بوټ بند کړئ او بیا وینډوز انسټالیشن وکړئ. دا یو کوچنی مشکل و، ډېر په اسانۍ سره حل کېږي، خو تاسو ته کیدای شي ځینې وخت کې مشکلات را جوړ کړي.